अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शिरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر پینل پر رابطه باندې دا او خصوصا د هغه سولر پینل پر رابطه باندې د دوستانو چې کله تاسو د ځان لپاره د خپل کورونو لپاره نوې سولر پینل انتخابوي او رانی سي واخلي نو دوستانو د دې څخه مخکې چې تاسو سولر پینل د خپل کورونو لپاره انتخابوي مخکې لدې نه باید دوستانو تاسو کوم مهمو نقاط او کوم مهمو فعالیتونو ته متوجه اوسئ ترڅو تاسو پاینده کې د خپل کور لپاره بس او غوره سولر پینل انتخاب کړی او تراسه ترې خپاو ناراض نه وي او پاینده کې تر خوشاله وي او تاسو ته مثبته ګټه والی دوستانو اول چې کله تاسو دغه عملیه اجرا کوئ نو اول به دوستانو د لمر وړانګې موجود وي او دغه عملیه دوستانو چې کله تاسو اجرا کوئ نو په دغه صورت کې به دوستانو وخت چې د 10 بجو را د سهار نه تر د 2 بجو د ماسپښین پورې دوستانو د عملیه اجرا کولای شي او دوهم به تاسو سره دوستانو ډیجیټل ملټی میټر یا ډیجیټل کلیمیټر موجود وي دغه په واسطه باندې دوستانو تاسو چیک او ټیسټ کولای شي او دریم به دوستانو سولر پینل تضمین ګارانټي ولري او څلورم دوستانو کله چې تاسو دا عملیه اجرا کوئ نو په ډیر دقت سره به دوستانو دا عملیه اجرا کوئ ترڅو تاسو ته مکمله د ولډ امپیر دا معلومات وشي اول دوستانو چې تاسو کله دا عملیه اجرا کوئ نو سولر پینل به په انګل زاویه د لمر وړانګو ته د لیتود مطابق د ډیګري سنټي درجه حرارت مطابق به دوستانو سولر پینل عیار کوي او دا به په مایل زاویه نصب کوي بیا به دوستانو تاسو د سولر پینل درې شیان چې هغه ډیر مهم او ضروری دي دا به د ډیجیټل ملټی میټر په واسطه باندې هغه چیک او ټیسټ کوي چې اول ته ویل کیږي دوستانو اوپن سرکټ دوهم ته ویل کیږي شارټ سرکټ او دریم ته ویل کیږي اوورلوډ سرکټ نو دوستانو تاسو به ډیجیټل ملټی میټر راوالئ او په ډیسی وولټیج 200 1500 ولټ باندې به انتخاب کوي او پروپس به دوستانو یو په کامن کې چې هغه نیگیټیو دی کنیکشن کوي او دوهم به دوستانو چې کنټینیو او اوم او ریزिस्टنس یو ملي اوم دی پاغه کې به دوستانو دغه کنیکشن کوي بیا به دوستانو د ډیجیټل ملټی میټر نیگیټیو د سولر پینل د نیگیټیو یعنی منفي و د منفي د سولر پینل سره کنیکشن کوي او مثبت چې دوستانو پازیټیو د سولر د پینل د پازیټیو یعنی د مثبت سره کنیکشن کوي دوستانو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ته شو کیږي د ډیجیټل ملټی میټر هغه د سولر پینل ولډ هغه ورزان سره نوٹ کوي د دوهم دوستانو تاسو بیا شارټ سرکټ چې کوي هغه ویرونه چې کنیکشن کړي تاسو ډیجیټل ملټی هغه ورایله کوي او کا چې کوم د کامن تار هغه په ځای پرې دی او دغه پازیټیو تار چې دوستانو دا براوالی او په ډیسی امپیر په خانه کې چې دا به کنیکشن کوي چې هغه لس بیا به دوستانو انتخاب سوچ پلس امپیر انتخاب کوي د دې نروسته دوستانو بیا به مثبت د سولر پینل سره او منفي به د سولر پینل د منفي سره دوستانو دا کنیکشن کوي کله چې دوستانو تاسو دا کنیکشن کوئ تاسو ته په سکرین باندې دوستانو امپیر شو کې او کتا سره دوستانو ډیجیټل ملټی میټر موجود وي نو د کلیمیټر په واسطه باندې به دوستانو تاسو هغه دواړه تارونه د سولر پینل چې مثبت او منفي دي دا به جن کوي شارټ بیک کوي او بیا به انتخاب سوچ دوستانو په ډیسی امپیر باندې ورته وي د دې نروسته دوستانو تاسو ته په ډیجیټل کلیمیټر باندې تاسو ته امپیر شو شي او دریم دوستانو تاسو چې اوورلوډ سرکټ دی چې په دې باندې به لوډ واچوي په دې سولر پینل باندې یې به بیټرۍ تکې دی یې به دوستانو پکې راډونه تی ولګوي بیا به دې دوستانو امپیر چیک کوي او د دې نه وروسته به دوستانو ولټ چیک کوي کله چې دوستانو دا تاسو درې واړه د ځان سره نوٹ کړو د دې نه وروسته به دوستانو بیا تاسو د سولر پینل شاره واړو د سولر پینل په شامانه ورکوټ سټیکر نصب شوی وي چې په دې معنی لیکلی وي میکسیمم سولر پاور یی دوستانو لیکلی وي سولر پاور ریټینګ وګورئ چې دې معنی اوورلوډ او شارټ سرکټ او اوپن سرکټ درې واړه په لیکل شوی دا خپل چې کوم محاسبه تاسو کړی وي دا خپل نوٹ چې کوم تاسو لیکلی دا باوله کې محاسبه کوي دوستانو پاور چې مساوي کیږي د ولټ ضرب چې کوم د امپیر د ډیسی چې دی هغه راځي دوستانو د واټ سره چې څومره واټ دوستانو تاسو ته پلاس راغی به د سولر پینل د میکسیمم پاور ریټینګ سره مقایسه کوي امپیر به مقایسه کوي ولټ به مقایسه کوي او د اوورلوډ او شارټ سرکټ او اوپن سرکټ په صورت کې دوستانو چې کوم ولټ تاسو ته درکړی واغ په ټول مقایسه کوي او تاسو ته دوستانو بیا واټ پلاس راځي واټ به د واټ سره مقایسه کوي که چېرته دوستانو د سولر پینل د واټ سره مساوي نو سولر پینل بالکل صحیح دی 100%
صحیح دی دوستانو د خپل کورونو لپاره خریداري کوي کله چې دوستانو 15% 10% کم هیڅ مشکل نه لري خو که 40% او 30% او 50% کم نو سولر پینل چې ضعیف دی دوستانو یا کمزور دی یا نقلی دی به ته خودداري وکړي د خپل ځان لپاره مو انتخابوي او دوستانو د دې سره دوستانو دا سولر پینل با ګارنټي هم ولري که ګارنټي نه لرله دوستانو بیا د موقت وخت لپاره کار کوي بیا دوستانو تاسو سولر پینل تاسو خپل مکمل د لانګ ټایم چې د هغې ته نه رسیږي او تاسو زر د منځ ډیمیج کیږي او خرابېږي نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل کورونو لپاره غوره او بیسټ سولر پینل انتخاب کړئ تر څو تاسو ته مثبته ګټه واخلئ دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د بر تخنیک څخه یعنې د بر د عمومي تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې په نظري او عملي یعنې پریکټیکل او تیوریکل توګه جوړ کړئ دوستانو استاد څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو کوم خوښ شوي د سره لایک کړئ د توجه نه مو یو نړۍ مننه السلام علیکم